سلام دوستانو. یوه دوست لیکلی سلام استاد، زه د پوهنتون په څلورم ټولګي کې زده کړې کوم او کال فارغېږم او غواړم واده وکړم، خو نه پوهېږم، هېڅ رایبار نه لرم. ښه، دا خورکۍ ده. کله کله دا ډار راسره وي چې په کور پاتې نه سم. تاسو څه وایئ چې ما به څنګه یو نارینه یا هلک خوښه کړي؟ دا څنګه امکان لري استاد؟ ښه، که څه هم په دې وروستیو کې لږ له دغې مسئلې سره مخامخ سوم چې ګڼې خویندې په دې باور دي، البته ځینو خویندو سره مخامخ سوم، دوی په دې باور دي چې زموږ کورنۍ، زموږ ورونه، زما پلار او مور دا خبره کوي چې ته پوهنتون مه وایه، مکتب مه لوله، زده کړې مه کوه، چې یو خو د واده مزاحمت کوي او ته واده نشې کولی، او دویم هغه نجونې چې زده کړې کوي یا پوهنتون ته ځي، مکتب ته ځي، هغه څوک نه کوي. که څه هم دا خبرې ما واورېدې، یعنې زه ورسره مخامخ سوم له ځینو نجونو سره چې دغه خبرې یا دغسې ستونزې لرلې، اما دا صرف د یوې اندېښنې په تربریده کفایت کوي. زه موافق یم تاسو سره، اما وروستۍ څېړنې وایي په ګڼو هیوادونو کې او په افغانستان کې ګڼ نارینه او ګڼې تجربې دا ښیي، او زما شخصي تجربه چې زه د واده په برخه کې، د کورنۍ په برخه کې ډېر مراجعین لرم، زما تجربه دا وایي چې اوس په افغانستان کې هم لااقل په ښاري سیمو کې نارینه ډېرې هغه ښځې خوښوي چې په خپلو پښو ولاړ وي. یعنې هغه ښځه چې پوهنتون یې لوستی، مکتب یې لوستی، یو چېرته ښه دنده ولري او ښه په ځان مسلط وي او په خپلو پښو ولاړ وي، هغه ځینې نارینه ډېرې خوښوي. دا زما په ډېرو هغو مراجعینو کې دا خبره ولیدله چې په افغانستان کې هم په بېلابېلو قومونو کې دا مسله پېښه سوه. یعنې زموږ په ګڼو ورونو قومونو کې، که هغه دریځبي وه، که هغه هزاره قوم نه وه، یا مثلا ازبکان وه، په ګڼو قومونو کې ما دا مسله ولیدله چې نارینه هغې ښځې ته ډېر زړه ښه کوي، هغې نجلۍ ته ډېر زړه ښه کوي چې زده کړې کړي. یعنې سره له دې چې په دې وطن کې تر اوسه پورې هم فرهنګي زولنې، کلیوالي باورونه، زاړه فکرونه او مفکورې حاکمې او مسلطې دي، اما خبره بلې خواته دا هم ډېره اوچته را برسېره سوې او مسلطه سوې ده چې خلک لوستو خلکو سره ژوند غواړي. هغه خلک د خپل ژوند لپاره غوره کوي چې پر خپل ژوند، په خپلو افکارو، په خپل اقتصادي ماحول او چاپېریال مسلط دي. یعنې له ډېرو هغو نارینهو چې په اصطلاح سر یې په تن ارزي، یا هغه نارینه چې سترګې وراوړي، هغه نارینه چې فکر لري او زده کړې کړي، یعنې تعلیم یافته ده، دوی نه ما ډېرو نه دا واورېدل چې دوی دا غوښتنه کوله چې نه والله استاد، زه غواړم چې مېرمن مې لوستي. یعنې اوس باور دا ده خورې، او زه فکر کوم چې زما دا خبرې باید ځینو خویندو ته یو ډول د خطر زنګي. یعنې هغه خویندې او هغه کورنۍ چې خپلې لورګانې نه پرېږدي چې لوست وکړي، کیدای سي ښه ژوندونونه او ښې آینده یې ونه لري. یعنې دا ثابتېږي او دا ورو بدلیږي دا وضعیت چې ستاسو نالوستې، بېخبره، ناپوهه او بې تعلیمه لور څوک وکړي. په دې مو سر خلاص ولره درنو هیوادوالو. اوس کیسه بلې خواته روانه ده. دا یو مورد ورور خوري. بله مسله چې ډېره مهمه ده، دا نه ده چې تا پوهنتون ویلی ده که د مکتب ویلی، که په کور کې پاتې لوستې که نالوستې. زه ټولو خویندو ته چې دا اوس په کور کې ناستې دي، که لوستې دي که نالوستې دي،
یو مورد غواړم ورته ووایم چې دا مهمه نه ده چې تاسو څومره درجه لرئ، څومره پوهې، څومره لوست او څومره تحصیل مو کړی. دا جدي ونیسئ چې تاسو څومره رښتینی یئ، څومره وفادار یئ، څومره صادق یئ. نارینه هغه نجونې خوښوي چې وفادار یي، رښتیني، صادق یي، پاک یي، هوښیار یي، سنجیده یي، ښه فکر وکړي. روح د وجود په څېر ښکلی یي. هغه نجونې او ښځې ډېرې خوښوي. په دې پسې ډېر مه ګرځئ چې تاسو ماستري نه ده کړې او ډکتورا او پي اچ ډي نه لرئ یا مو پوهنتون ونه ویلی. په دې ډېر فکر وکړئ چې څومره رښتیني او څومره وفاداره پاتې کېدی سئ. او برعکس خپله هم هڅه وکړئ هغه هلکان ولټوئ او پیدا یې کړئ چې د لوست په خوا کې رښتینولي او وفاداري ولري. ډېر داسې لوستي انسانان شته چې رښتینولي او وفاداري نشته پکې. نو بنان له دغسې انسانانو نه لاس په سر سئ او ترې تېر سئ. درېیم مسله چې غواړم خورکۍ ووایم تاسو ته، هغه د بیکارۍ او د بېکفایتۍ مسله ده. هر هغه انسان چې بیکاره سي بېکفایت هم سي. که ته واقعا نالوستی پاتې سوې، که ته واقعا نالوستی وای، نو امکان یې لاره چې ته د بیکاره یا بېکفایته سوې هم وای. یعنې د بیکارۍ او د بېکفایتۍ ترمنځ یوه ډېره ژوره او عمیقه اړیکه پرته ده. که ته واقعا غواړې چې خپله وړتیا او خپل کمال لوړ کړې او پراخ کړې او ډېر کړې او ښه یې کړې، کوښښ وکړه چې زده کړو ته د ادامه ورکړې او په دې اندېښنه او تشویش کې مه اوسه چې څنګه کوی سي، په څه ډول کوی سي چې ژوند وکړې او ګډ ژوند جوړ کړې. مننه.